بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه هم په منظم شکل سره تعقیب کړئ. نو راځو خپل درس پیلو. لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع د مایعاتو فشار او د پاسکال د قانون په اړه. نو په دې هیله چې تاسو تیر لوست کې ستونزه ونه لرئ، راځو خپله نوې موضوع پیلو چې نوې موضوع مو هم سودي قوه ده او د ارشمیدس قانون دی چې سودي قوه څه ډول قوې ته وایي. 48مه پاڼه ده. نو مخکې د دې نه چې موږ او تاسو سودي قوه وپېژنو، زه به تاسو ته یو دوه پوښتنې ووایم. کولی شئ تاسو د دې پوښتنو ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. نو تاسو کله پام کړی ده، کله چې یو جسم په اوبو کې غوپه شي هغه سپکېږي، یعنې کله دې ته متوجه شوي یاستئ. طبعا تاسو عموما هغه ګیلاس کې یو اوبه او اوبو په منځ کې هم که چېرته یو پنسل واچوي یا د دې نه بل کوچنی جسم پکې واچوئ، هغه چې کله اوبو کې غوپه شي نو څه کېږي؟ سپکېږي. نو کله تاسو دې ته پام کړی دی؟ او یا کله چې د حوض د اوبو لاندې تاسو که چېرته تاسو اوبازي کړي دا د حوض د اوبو لاندې غوپه شوي یاستئ، ستاسو په نظر تاسو څه ډول احساس کړی؟ تاسو کولی شئ د دې پوښتنو ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. نو اوس د دې دپاره چې موږ او تاسو سودي قوه او د ارشمیدس قانون وپېژنو، دلته فعالیت موږ او تاسو ته راکړل شوی. دا فعالیت له مخې نه چې کوم زه تاسو ته دا بیانوم چې تاسو لا ښه ورباندې پوه شئ. نو دلته موږ او تاسو د دوه لوښي لرو چې د دې لوښو په منځ کې څه دي؟ مایع دي، یعنې دا اوبه دي. موږ او تاسو دا لومړنی لوښی تاسو دلته وینئ چې د اوبو اندازه تر دې ساحې پورې شتون لري. نو تر دې ساحې پورې څه لري؟ د اوبو اندازه ده. او همدارنګه موږ او تاسو یو جسم لرو، که چېرته موږ او تاسو وایو چې دا جسم څو کیلوګرامه دی؟ 15 کیلوګرامه دی. او البته دا 15 کیلوګرامه موږ او تاسو د څه شي په واسطه اندازه کړو؟ د دې وزن البته قوسنج په واسطه هم اندازه چې دا 15 کیلوګرامه وزن لري. نو دا 15 کیلوګرامه وزن چې کله لري، دا داسې یو حالت دی چې موږ او تاسو لا تر اوسه دا جسم اوبو دننه نه دی غوپه کړی، اوبو کې هم نه دی دننه کړی. د دې وزن 15 کیلوګرامه دی. نو دلته همدا وزن چې دا د دې جسم وزن 15 کیلوګرامه او کله چې دا اوبو کې غوپه کړی یا اوبو کې هم دننه کړی، نو دلته وینئ چې د دې دا جسم همدا شکل یا همدې لوښي کې چې په دې اندازه اوبه وي، د کله چې دا جسم 15 کیلوګرامه جسم دا اوبو کې دننه شو، بالاخره دا اوبه چې شوي؟ اوبه پورته شوي. نو دلته چې اوبه پورته شوي، اوس چې کله موږ او تاسو دا جسم د قوسنج په وسیله باندې اندازه کړو، نو موږ او تاسو ګورو چې دا څومره اندازه لري؟ دا جسم 2 کیلوګرامه اندازه لري. یعنی کله چې تاسو دا په عملي ډول هم اندازه کړئ، نو وینئ چې دلته د دې جسم مقدار البته اندازه یا وزن یې څومره دی؟ 2 کیلوګرامه دی. نو ستاسو په نظر ولې دلته جسم وزن 15 کیلوګرامه و، کله چې مایع کې دننه شو د دې وزن کم شو؟ اول د دې نه چې د دې وزن کم شو، دا اوبه څه شوي؟ اوبه پورته شوي. نو موږ او تاسو د دې له مخې نه وایو چې دا دواړه یو بل سره څه لري؟ ارتباط لري. څنګه ارتباط لري؟ یعنې دا بې ځایه شوې اوبه د دې جسم د وزن کم شوي وزن سره یو بل سره ارتباط لري. نو د دې ارتباط په داسې ډول سره دی، یعنې کله چې دا جسم په لاندې طرف ته په دې اوبو کې دننه کېږي، مایع پر دې باندې د پورته خواته څه کوي؟ قوه واردوي. یعنې مایع د پورته طرف ته قوه ورباندې واردوي. نو کله چې موږ او تاسو که چېرته دلته دا البته دا لوښی سوری کو، نو دې قسمت کې دا اوبه چې پورته شوي دي، دې حالت کې بیا دا اوبه پورته کېږي نه، بلکې د اضافه اوبه لاندې بله کاسه کې که په نظر کې ونیسو یا بل لوښي کې په نظر کې ونیسو، هغې کې راتویږي. نو کله چې موږ او تاسو هغه اوبه چې د بل دریم لوښي کې، یعنې دلته که چېرته موږ او تاسو په داسې شکل سره یو لوښی په نظر کې ونیسو، یعنې دې ساحه کې چې موږ او تاسو دا لوښی سوری کو، دا اوبه چې څومره د دې جسم په وسیله باندې دا پورته کېږي، هغه دلته دا اضافي اوبه دې لوښي کې تویه شي. نو کله چې موږ او تاسو دا اضافه اوبه، یعنې دا راتویه شوې اوبه یا بې ځایه شوې اوبه اندازه کړو د دې جسم له وزن سره، د جسم چې څومره وزن کم شوی، نو دا دواړه به یو بل سره څه وي؟ یو بل سره به مساوي. یعنې په دې معنی چې دلته د جسم وزن 15 کیلوګرامه، خو کله چې د اوبو ته دننه شو، نو دا څه شو؟ وزن یو څه سپک شو. نو دلته څو کیلوګرامه د دې وزن شو؟ 2 کیلوګرامه. نو دلته څو کیلوګرامه وزن کم شو؟ 3 کیلوګرامه. او دا اوبه هم چې موږ او تاسو اندازه کو، د 3 کیلوګرامه په اندازه باندې دا اوبه څه شوي دي؟ بې ځایه شوي دي. نو دې ته بیا موږ او تاسو څه ویلی شو؟ سودي قوه ویلی شو. بیا د دې له فعالیت نه موږ او تاسو په داسې ډول هم نتیجه اخیستلی شو چې هغه اوبه چې د وزن د ننویستو په وخت کې له سطل څخه بهر تویې شوي دي، موږ او تاسو په د تلې سره اندازه کړو، نو موږ او تاسو وایو چې دا دواړه یو بل سره مساوي دي.
نو د دې له مخې نه بیا ارشمیدس په نامه یو پوه یو عالم و چې هغه 2200 کاله د مخه د چې کړله د وموندله چې کله اجسام په مایع کې غوپه کېږي نو د دې مایع له لوري پر جسم باندې مخ پورته سودي قوه عمل کوي. یعنې دلته چې کله دا جسم په دې اوبو کې دننه شوی یا په دې مایع کې دننه شوی د دې مایع نه پر جسم باندې پورته طرف ته چې شوی دی یو سودي قوه یا لوړ طرف ته یو قوې ورباندې عمل کړی دی. نو موږ تاسو بیا سودي قوه څه ډول قوه تعریفوو؟ وایي چې هر جسم چې په مایع کې واچول شي د مایع څخه په هغې باندې یو قوه واردېږي چې دې ته بیا موږ تاسو د سودي قوه ویلی شو. نو موږ تاسو وایي چې دې ته سودي قوه وایي. نو سودي قوه کولی شي د لامبو ځینې شیان د لامبو په حالت کې وساتي او که چیرته د سودي قوه د انسان وزن نه کمولی نو په هغه صورت کې به انسان نشوی کولی چې ولامبي. یعنې چې کله تاسو لامبو یا هغه د سودي قوه د انسان پر جسم باندې پر وزن باندې البته عمل کوي د انسان وزن کمیږي نو په هغه صورت کې به انسانان کولی شي چې ولامبي. که چیرته د سودي قوه د انسانانو پر وزن تاثیر نه لرلی نو بیا هغه صورت کې نشو کولی چې تاسو ولامبئ. نو د همدې له مخې نه ارشمیدس څه ډول قانون رامنځته کړ؟ زه تاسو ته دلته قانون په لاندې شکل دلته لیکم چې ارشمیدس داسې ویلي چې کله یو جسم په مایع کې غوټه کېږي د مایع له لوري پر جسم باندې مخ پورته یو قوه عمل کوي چې دې په پایله کې جسم څه کېږي؟ هغه جسم سپکېږي. نو د جسم د سپک شوي وزن البته سپک شوي وزن اندازه د جسم په واسطه د بې ځایه شوي له مایع سره د مساوي یا برابره ده چې دا په لنډ ډول باندې زه دلته تعریف هم تاسو ته لیکم. نو دلته هم تاسو ته ولیکه چې د ارشمیدس قانون داسې وایي چې کله چې یو جسم په یو مایع کې غوټه کېږي نو د مایع له لوري پر جسم باندې مخ پورته قوه عمل کوي. یعنې لکه څرنګه چې دلته مې فعالیت تاسو ته سرته ورسوه د ارشمیدس قانون د دې تجربې له مخې نه دا ثابته کړله چې په دې جسم باندې مخ پورته شی کوي عمل کوي قوه عمل کوي چې د دې په پایله کې هغه جسم څه کېږي؟ جسم سپکېږي. نو دا جسم چې کله سپک شو نو د جسم د سپک شوي وزن اندازه د جسم په واسطه د بې ځایه شوي مایع سره چې ده د مایع له وزن سره د دې بې ځایه شوي مایع له وزن سره برابره ده. نو په دې هیله چې تاسو نننۍ موضوع نه یو څه زده کړي اوسئ. زموږ او ستاسو موضوع هم همدومره وه چې د سودي قوې او د ارشمیدس قانون په اړه وه چې موږ تاسو ولوسته چې ارشمیدس له نن څخه 2200 کاله د مخه وموندله چې کله اجسام په مایع کې غوپه کېږي نو په هغه صورت کې د مایع له لوري پر جسم باندې مخ پورته یا سودي طرف ته قوه عمل کوي. نو موږ تاسو سودي قوه په داسې ډول تعریف کړله چې هر جسم چې په مایع کې واچول شي د مایع څخه په هغې باندې یو قوه واردېږي چې دې ته موږ تاسو بیا څه ډول قوه ویلی شو؟ سودي قوه ویلی شو. او د ارشمیدس قانون هم دا بیانوي چې کله چې یو جسم په مایع کې غوټه کېږي نو د مایع له لوري نه پر جسم باندې مخ پورته قوه عمل کوي چې په د دې په پایله کې جسم سپکېږي او د جسم د سپک شوي وزن اندازه د جسم په واسطه د بې ځایه شوي مایع له وزن سره برابره ده. نو په دې هیله چې تاسو نننۍ موضوع نه یو څه زده کړي اوسئ او په همدې سره زموږ او ستاسو څلورم څپرکی هم خلاص شو. څلورم څپرکي لنډیز ستاسو کورنۍ دنده ده ځان سره به یې وایي چې که چېرته هم پکې ستونزه لرله بیا کولی شئ ما نه کمنټ کې پوښتنه وکړئ او د څلورم څپرکي پوښتنې هم ستاسو کورنۍ دنده ده حلوئ به یې ما ته به یې کمنټ کې راستوئ. او که چیرې غواړئ د کتاب PDF ترلاسه کړئ نو د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ. زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د الله په امان.